د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. هند وايي پاکستان لا هم افغانستان ته د غنمو لیږلو اجازه نه ده راکړې. هند وايي پاکستان لا هم اجازه نه ده ورکړې چې هندي غنم له خاورې په استفاده افغانستان ته ورسول شي. هندي چارواکو رسنیو ته ویلي چې لا هم د 2 زرګونه ټنه غنمو ته د پاکستاني حکومت له لوري د ترانزیت اجازه نه ده ورکړل شوې او په دې تړاو د پاکستاني حکومت کړه ژمنه نه عملي کیږي. هند په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده، خو پاکستان د غلاریو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې تیر شي او افغانستان ته ورسیږي. عمران خان بیا د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په لیدنه کې ویلي و چې د یادو غنمو د ترانزیت اجازه به ورکړي، خو تر اوسه دغه ژمنه عملي شوې نه ده. بلور ته په 24 ساعتونو کې 15 پاکستانی عسكر وژل شوي. په ګڼو امنیتي پیښو کې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په پښتونخوا کې 15 پاکستانی عسكر وژل شوي او 6 نور ټاپیات دي. سرچینې وایي چې لومړی 2 پاکستانی عسكر په ډزو وژل شوي دي او وروسته بیا په 14 کې 3 نور پاکستانی عسكر وژل شوي دي. پاکستاني حکومت ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او ژر به یې په اړه معلومات خپاره کړي. دا چاودنې داسې مال کېږي چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ او پوځ د یوې میاشتې لپاره وربند کړی دی او پر یو بل یې بریدونه درولي دي. لیدونکو له غوږ نیونې مننه. ښې چاره.